شرف است. خرسندم که امروز در یک ساعت در جمع شما حضور دارم. اجازه دهید تا به نمایندگی از دیپلماتان و تمامی کارمندان سفارت کبرای جمهوری اسلامی افغانستان در دهلی جدید صدومین سالگرد استرداد استقلال کشور را برایتان یک بار دیگر تبریک و تهنیت عرض کنم. اقبال حکیم و مبارک شد. استقلال خودلو بولسون. استقلال مبارک. هموطنان عزیز، جای مسرت است که این رویداد مهم تاریخی را همه در کنار هم با خوشی و شادمانی زیر یک سقف تجلیل میکنیم. ما امروز از غرور، وقار و افتخاراتمون بزرگداشت عمل میآوریم. افتخاراتی که با قربانی‌های بیشمار قهرمانان این سرزمین به دست آمده است. به خاطر باید داشت که همین اکنون پاسبانان شجاع و دلیر کشور برای دفاع از تمامیت ارضی و حفظ آزادی و افتخارات ما سینه‌هایشان را در سنگرهای داغ سپر کردند تا از ارزش‌های ملی ما محافظت کنند و مردم ما نیز در صلح و آرامش زندگی کنند. به مهاجرت جوان به سختی جوان ده، مگر هیواد را به خدمت لپاره هیڅ مرز نشته که وغواړي له هر ځایه خپل هیواد ته خدمت کولی شي. زما له نظره تاسو هر یو د افغانستان د فرهنګ سفیر یاست. بنان په هندوستان کې باید د خپل کلتور او غني تاریخ نمایندګي وکړي. په نوې ډیلي کې د افغانستان لوی سفارت تل کوشش کړی دی چې د ستاسو او محصلینو لپاره لازم سهولتونه برابر کړي. او نن دا شپږمه او وروستۍ برنامه ستاسو په حضور کې په شاندارو مراسمو باندې لمانځو. درنو هېوادوالو، خوشحاله یم چې د لومړي ځل لپاره تر 2000 زیات افغان کډوال او افغان محصلین په دغه تالار کې یو ځای راټولي وو او د افغانستان د خپلواکۍ جشن په ګډه لمانځو. موږ تاسو نن په خپل دغه پراخ حضور باندې دا ثابته کړه نړیواله ټولنې ته چې افغانان په ټولو ملي مسایلو کې یو موټی دي. قدرمند وطنوال، السلام علیکم. استقلال اسلام میخواهد که بیار به شاندار اونجا خاطر لپاس طول مننه کنم. اول وطن سر ایمین دفاع کلیساس قدر دارم. کتیرو ثابت کردنو که دیوات دشمنانو و مختلف طریقو دیر حقوقونه وکړل چې افغانان د خپل استقلال، خپل هویت او خپل تاریخ سره رابطه وشلوي.